او دا مسائل ورته راپېښېږي. موږ باب شروع کړی باب فی المذي وغیره. دا باب دې دپاره راوړی چې که چېرته د یو انسان نه مزي لاړی شي نو دی به څه کوي، او دا پاکه ده او که پلیته ده، او دغه شان وغیره او نور مسایل پکې هم دي. ما دا حدیث دې کې ذکر کړی او د مؤلف چې کوم راوړی د علي بن ابي طالب رضی الله عنه، او هغه ته دا مسله وه خو حیا یې کوله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس نشو کولی، نو ځکه یې مقداد رضی الله عنه لېږلی و چې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه که یو سړي باندې داسې حالات راشي نو هغه به څه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکړی چې خپل عورت او خوا او شا دې وینځي او ویتوضا او چاردام دې وکړي. دې دا مسله واضح شو چې که چېرته د یو انسان نه داسې مزي لاړی شي او دا حالات پرې راشي نو دې سره غسل نه لازمیږي، دې سره غسل نه لازمیږي، بس دومره ده چې اودس ورسره ماتیږي او عورت به وینځي او په کپړو چې به کوم ځای دا لګېدلې ده نو په هغه ځای به اوبه ونولي. دا مسائل بیان شوي د دې حدیث سره. د هغې نه بعد مؤلف